سلام دوستانو، الله پاک مو جوړ او روغ لرم. الله پاک مو د صحت او عافیت په جامو کې ولرم. الله پاک مو د ژوند زندګۍ ټول شر حاجات در پوره کړم. دوستانو، نن راځو ستاسو حضور ته له یو نوې وظیفې سره. وظیفه ده د رزق او روزي په برابر کې. که یو سړی وایي زما په کاروبار زما په رزق او روزي کې برکات نسته، یا زه کار و کتار کوم په هغې کې پرمختګ نسته، یا ماته له سرې کار را پیدا کېږي نه، نو د دې ټولو شیانو لپاره ډېر مجرب عمل ده. عمل ډېر مجرب ده او ډېر ازمویده سوی عمل ده. ډېر خلک یې هغه په دنیا کې کاروبار یې نه وي. ډېر خلک وي کاروبار کوي، په کاروبار کې برکات نه وي. ډېر خلک وي کاروبار کوي لیکن په کاروبار کې پرمختګ نه وي. نو د دې ټولو شیانو لپاره ډېره مجربه وظیفه ده. هغه دوستانو، په دنیا کې د رزق او روزي مسله چې ده، دا ډېره مهمه مسله ده. که یو انسان رزق لري، هغه عبادت هم په سکون سره بیا کولی شي. که یو سړی رزق او روزي کاروبار یې برابر وي، هغه د دین خدمت هم کې کولی شي. هغه هر کار کولی شي. صدقه کې کولی شي، له مسکین سره ښه کولی شي، له غریب سره ښه کولی شي. لیکن چې کاروبار نه یې برابر، بیا هیڅ یو چم نه کېږي. نو دوستانو، نن راځو ستاسو حضور ته د وظیفې و طرف ته. وظیفه ده ډېره مجربه او ډېره ازمویده سوې وظیفه چې په یقین او دهاني سره یې وکړئ، انشاءالله الرحمن الله پاک به مو ټول رکاوټونه، که په کاروبار کې وي، که په رزق او روزي کې وي، له دې ټولو څخه بې لرې کړي. دوستانو، راځو د وظیفې و طرف ته. وظیفه ده د الله الصمد ورد. دا د الله الصمد ورد به انسان وایي په ورځ کې 500 واره، 600 واره، بیا خاص کر د ماښام له لمانځه وروسته 101 وار به خامخا او ضرور پوره کوي. انشاءالله الرحمن الله پاک به په کاروبار کې برکات، پرمختګ، دا رکاوټ وي، دا ټول شیان به الله پاک لرې کړي. دوستانو، وظیفه ښه په یقین او دهاني سره وکړئ.